عمران خان وایي چې فوج په کوم طریقه باندې د بھارت سره مقابله کړې ده یقینا قابل تحسین ده، خو هغه په دې موقع باندې د پاک ځوانانو ته پیغام جاری کړی، خو د آرمي چیف نوم یې نه دی اخیستی. انډایرکټلی د آرمي چیف تعریف یې ضرور کړی دی. عمران خان وایي چې جنگي حالاتو کې فوري جواب ورکول ډیر ضروري وي، د قوم حمایت ضروري وي. هغه وایي چې په داسې موقعو باندې لیډرشپ هم اهم کردار ادا کوي. عمران خان وایي چې پاک فضایي چې کوم کردار ادا کړی دی هغه ډیر زبردست دی، خو داسې نه ده چې مودي به اوس صبر شي. مودي انتقامي سوچ لرونکی انسان دی، هغه به د پاکستان خلاف اوس مزید فال فلیګ اپریشن هم کوي او هغه به د انتقام اخیستو لپاره داسې کارویانې کوي چې هغې لپاره پاکستاني قوم او فوج ته هر وخت تیار اوسېدل پکار دي. امکان دا هم کیدی شي چې مودي پاکستان باندې معاشي اټیک وکړي. عمران خان په دې موقع باندې دا ویل دي چې د پاک فوج سره یا په جنگي حالاتو کې د یو فوج سره د قوم ودرېدل چې کوم دي دا ډیر ضروري وي، خو پاکستان کې بدقسمتۍ نه داسې کیږي چې خپل قوم د داسې ادارو نه آیسولیټ کړی شوی دی. هغه وایي چې د انصاف تقاضې نه پوره کیږي او د عدلیه نظام مفلوج شوی دی، د کوم په وجه چې ملک کې داسې صورتحال پیدا شوی دی چې خلک د خپل ادارو نه لرې کړی شوی دی یا د هغوی نفرت پیدا شوی دی. عمران خان وایي چې زما خلاف چې څومره کیسونه دي یا د پی ټی آی مشرانو خلاف چې څومره کیسونه دي بې بنیاده دي او عدلیه مفلوج کړی شوې ده او د دې دوه مقصدونه دي. یو مقصد دا دی چې ما بې ګناه کیسونو کې قید وساتي او دویم مقصد دا دی چې کوم جعلي حکومت جوړ کړی شوی دی هغوی ته قانوني جواز میلو شي. عمران خان په دې موقع دا هم ویل دي چې د افغانانو متعلق چې کوم پالیسي ده د افغان مهاجرینو حوالې سره دا بالکل غلطه ده او داسې پالیسیانو سره ملک نفرت او بدامني نوره سیوا کیږي. هغه وایي چې د بلوچستان په تر چې کوم د اغوا کیسونه را روان دي دا هم قابل تشویش دي او عمران خان دا ویل دي چې د داسې واقعیاتو ټولو ملبه خیبر پښتونخوا حکومت باندې راپرېوځي، علي امین ګنډاپور دې په دې باندې سخت اکشن واخلي. عمران خان وایي چې د دانلۍ متعلق چې کوم کیسونه دي هغه د یو کال نه د ځنډ ښکار دي او جنید اکبر ته حکم جاری کړی یا هدایت کړی دی چې دې سلسله کې د احتجاجي او سیاسي توګه باندې د احتجاجونو او درنو لپاره حکمت عملي جوړه کړي.